تر دې مخکې چې د انتخاباتو ته راسي زه 2 ځله ورسره کښېنستم او بل د هغه وروسته دی د امارت د چارواکو سره هم کښېنستلي وو. هغوی ته ډاډ ورکړی و چې دی چې کله چوکۍ ته راځي نو فقط د دې لپاره وایي چې چوکۍ د سولې لپاره وساتي، نه دا چې د قدرت لپاره. اول ځل انتخاباتو کې د اسلامي امارت چارواکو سره لیدلي وو؟ د ځینو کسانو سره یې لیدلي وو. نو د 2014 کال ټاکنو کې اول ټاکنو څخه چې د رئیس جمهور شوی نو هغه وخت کې ځینې ناستې سوي وې د امارت د چارواکو سره د دې لپاره د غوښتنه کړې وه چې د هغوی سره کښېني چې په یو شکل باندې د ملاتړ هم وشي. خو طالبانو پروسه دا نه وه، نه پالیسي دا وه چې دوی د چا د جمهوریت ملاتړ وکړي، خو ده دا وعدې ورکړې وې چې دی دغه چوکۍ فقط د سولې لپاره اشغالي، نه د قدرت لپاره، او هر وخت چې سوله راځي دی به دا چوکۍ قرباني ورکړي. حتی زما سره چې کله د مجلس کاوه نو ما دا پوښتنه ځینې وکړه چې رئیس صاحب سوله قرباني غواړي، ایا ته دې ته آماده یې چې د سولې لپاره قرباني ورکړي؟ نو ده داسې ماته په ځیر وکتله، بیا دا چوکۍ داسې وټکولو که هدف دا یې دا خو زه دا نن هم قرباني ورکوم. ضعیف تاسې اشاره وکړه په لومړنیو ټاکنو نه وړاندې چې اشرف غني ځان کاندیداوه یا نومان کاوه ټاکنو ته، د اسلامي امارت چارواکو سره لیدلي وه. تر کومې کچې چارواکو سره لیدلي وه؟ لوړې کچې چارواکو سره لیدل سوي وه. نوم اخیستلی شئ؟